السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. دوستانو د سورۃ اخلاص وظیفه در سره شریکه کوم چې ډیره ناشنا وظیفه ده او ډیره بهترینه مجربه وظیفه ده. سورۃ اخلاص قل هو الله احد ده. د دې عمل در سره شریک کوم که کم وخت هم درته ضرورت یا یو حاجت پیښ سو په هغه دوران کې یوازې ان شاء الله په ګارانټي سره سل په سله کې دا سورۃ اخلاص به ستاسو حاجت تر پوره کوي. هغه که هر څومره سخت ناممکن حاجت وي، ځکه چې سورۃ اخلاص د حاجاتو د پوره کولو یو مجرب صورت ده، یو مجرب عمل ده، یو مجربه او طاقتوره وظیفه ده. نو دوستانو د وظیفې طریقه درته کوم، د وظیفې طریقه در سره شریکه کوم، لږ په غور سره ورته منتظر سئ. پر هغه طریقه باندې وکړئ کوم چې زه تاسو ته درښیم. هسې نه چې تاسو څخه یو څه پاته سي، بیا به تاسو وظیفه وکړئ، بیا پر هغه شانته چې وظیفه تاثیر ونه کړي، بیا به تاسو وایئ چې قاري صاحب وظیفه خو مونږ وکړه، وظیفې چندانې تاثیر ونه کړی. نو وظیفه پر هغه شرایطو باندې وکړئ کوم چې زه درته ښیم، انشاءالله سل په سله کې به ستاسو دا وظیفه تاثیر کوي، دا به رنګ راوړي. خو تر دې مخکې د سورۃ اخلاص فضایل در سره شریک کوم، نو ستاسو به ښه پر دې باندې یقین راسي. نو څومره چې د انسان پر یو وظیفه باندې یقین مضبوط وي، بیا چې هغه وظیفه وکړي، هغه وظیفه ډیره زر تاثیر کوي. په سنن ترمذي کې راغلی دی چې یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زه د سورۃ اخلاص سره مینه لرم. سورۃ اخلاص قل هو الله احد ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه د سورۃ اخلاص مینه به تا جنت ته داخل کړي. نو کم کس چې له سورۃ اخلاص سره مینه لري، وایي د دې په ویلو سره به الله تعالی دیوه جنت ته داخل کړي. همدارنګه یو کس دا سورۃ اخلاص د شپې په اوږدو کې واورېدی، نیمه شپه وه، دا سورۃ اخلاص یو بل کس ډیر ویی، او دغه په سهار کې بیا له نبی علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وسوه چې یا رسول الله ما یو کس ولیدی چې سورۃ اخلاص د شپې ډیر تکراروي، بیخي ډیر یې ویی، دا څه وجه ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې په الله دې مې قسم وي، په هغه الله چې د کم الله په لاس کې زما روح ده، هغه په قبضه کې زما روح ده، په هغه ذات دې مې قسم وي چې دغه سورۃ اخلاص یو وارې ویل د درېیمې حصې د قرآن شریف ثواب ده. نو له دې څخه دا معلومه شوه چې کم کس قرآن شریف زده نه وي او غواړي چې دته الله تعالی د قرآن شریف ثواب ورکړي، نو هغه یو وارې سورۃ اخلاص ووایي، د درېیمې حصې ثواب الله ورکوي، چې دوه واره ووایي د دویمې حصې ثواب الله ورکوي، چې درې واره قل والله شریف ووایي د مکمل قرآن شریف ثواب ورکوي. که یو کس دا غواړي چې زه قرآن شریف په لنډو الفاظو سره خلاص کم په ډیر کم وخت کې، او ما قرآن شریف زده م نه ده، نو هغه د سورۃ اخلاص درې واره ووایي. سورۃ اخلاص په درې واره ویلو سره الله تعالی دته د مکمل قرآن شریف ثواب ورکوي. په بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام و صحابه ورته وفرمایل چې آیا تاسو ته زه یو داسې صورت ونه ښیم چې هغه د درېیمې برخې ثواب لري د قرآن شریف؟ هغه ورته وفرمایل چې و یا رسول الله. نبی علیه السلام ورته سورۃ اخلاص وفرمایل چې دا وایاست. نو لہذا دوستانو سورۃ اخلاص به انتها زیات فضائل لري. دا د قرآن شریف 112 سورت ده. په قرآن شریف کې ټول 114 سورت دي، 112 سورت یې سورۃ اخلاص ده، او کوچنی سورت ده تقریبا 4 آیات ده. 4 آیات سورۃ اخلاص ته د دې عمل د دې وظیفه زه تاسو سره شریک کوم. په یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام صحابه ورته وفرمایل چې تاسو جمع سئ، زه نن د ټول قرآن شریف ختم کوم. کله چې صحابه سره جمع سو، نبی علیه الصلاة والسلام درې واره قل والله شریف وویل او لاړی کور ته. نو صحابه حیران سو چې نبی علیه السلام خو وعده وکړه د ټول قرآن شریف، او حالانکه قرآن شریف یې نه ده ویلی او لاړی. دی دا مجلس کوي، نبی علیه السلام بیرته واپس رالی، ورته ویل چې هوکې ما خو له تاسو سره د ټول قرآن شریف وعده وکړه، بلکې ما خپله وعده پوره کړه. وعده مې څنګه پوره کړه؟ ځکه چې یو وارې قل والله شریف ویل د 10 سپارو ثواب ده، 2 واره ویل د 20 سپارو ثواب ده، 3 واره ویل د 150 سپارو ثواب ده. نو ځکه چې ما 3 واره وویله، مکمل قرآن شریف تلاوت مې ستاسو په حضور کې وکړ. نو که کم کس غواړي چې قرآن شریف خلاص کم، 3 واره د قل والله شریف ووایي.
نو دوستانو که کم حاجت لري سهار حاجت لري ان شاء الله دا داسې وظیفه ده چې د کامیابی او پټ راز په دې کې پروت دی چاته نه ده معلوم بیا په دې کې یو داسې لفظ پروت دی چې الله الصمد دی بې پروا بې نیازه ذات ده دومره مال و رزق به درکړي چې له خلکو څخه بې پروا سي داسې به دي کارونه الله برابر کړي چې چاته به احتیاج ونه لري داسې به دي زندگی خوشحاله سي چې چاته به ضرورت ونه لري مال دولت پیسې اولاد رشته نکاح ټول به الله درکړي او الله به پر داسې شان ته درکړي چې ته به خپله ورڅخه راضي سي خپل قسمت به دې سم سي خپل تقدیر به دې سم سي له قسمت او له تقدیر څخه خوشحالي غواړې په قسمت او تقدیر کې که بدلون راوستل غواړې نو د دې وظیفې عمل وکړه دا وظیفه به څنګه کوئ د دې وظیفه طریقه درته ښیم د وظیفې طریقه دا ده که کم حاجت لري کې د کم مقصد لپاره کوئ کې د کم خواهش لپاره کوئ کې د کم په زړه کې ارمان وي جایز ارمان وي د هغه لپاره کوئ کم از کم په ورځ کې 200 واره قل والله شریفه 200 واره قل والله شریفه چې ته وایه پر هر 3 واره یو واره قرآن شریف مکمل ثواب الله درکوي نو ته خپله حساب ورته وکړه چې 200 واره وایه څونه ثواب به درکړي نو چې 200 واره دې ووایي دغه نه بعد د خپل حاجت په باب باندې دعا وکړه د خپل خواهش د خپل مقصد انشاءالله خواهش به دې پوره سي انشاءالله مقصد به دې پوره سي الله تعالی به دې کامیاب کړي نو دوستانو دا وظیفه و د سورة اخلاص له نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ په دې کې بخل مه کوئ پر الله تعالی مسپارم تر بلې وظیفې د خدای په امان السلام علیکم